کړي د بل چا سره د بل چا خور سره د بل چا مور سره د بل چا ورېرې سره د بل چا د خورځې سره هغه شان به سره کېږي ستا ښځې سره به کېږي ستا مور سره به کېږي ستا خور سره به کېږي ستا لور سره به کېږي دا مه وایه چې یاره ما کړي دی او بس ختمه خبره نه نه قرض دی قرض د بل چا د خور بېعزتي دې وکړه ستا د خور به کېږي د بل چا د ښځې بېعزتي دې وکړه ستا د ښځې به کېږي د بل چا د مور بېعزتي دې وکړه ستا د مور به کېږي داسې ورځه چې څه دې د بل سره کړي دي هغه به سره کېږي انګلیش کې یو مقوله ده که نه چې every action have reaction د هر اکشن د کار ریاکشن وي رد عمل وي هر یو کار چې ته کې د هغې رد عمل وي نو ځان ته ګوره چې چا سره دې کړي د سره به کېږي چې نه دې کړي سرې سترګې ګرځه هېڅ هم نشته شکونه مه کوه په چا خپله ښځه باندې شکونه مه کوه بې ځایه ګزارونه مه کوه مور باندې خور باندې نه نه دا مه کوه غلطه دې کړې ده غلطي دنه شوې ده څه وکړه توبه وباسه الله به دې معاف کړي توبه نصوحه وباس بیا به دا کار نه کومه کړی مې دی الله ته مې معاف کړي الله ته مې شرمندګۍ نه وسه الله به دې معاف او چې توبه نه وباسي خپله ښځه پاکه غواړي او د بل چا هغې پسې ګرځې دا نه کېږي دا ممکن نه دی داسې مطلب دی چې لګولی مې اوري او غواړم پې یخني دا کېږي نه نه اور لمبې لري ګرمایش لري دغه ګرمایش په تا ته رسېږي نو الله وایي داسې ښځه وه چې دی به د رسول الله صلی الله علیه وسلم بدي بیانوله کله چې دا صورت نازل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره ناست دی دغه دی چې دې ښځې داسې تبرې نیولی یا څټک او را روانه ده وایي مذمما ابینا و دینه قلینا و امره عصینا یاره دا مذمم نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به مذمم وي هغه چې د هغې مذمت بیان شي راله او تبر یا څټکې لاس کې نیولی دی او ابوبکر رضی الله عنه خواته راله نو هغه ورته وفرمایل چې ابوبکر ستا دې ملګري چې کوم دی زموږ بېعزتي کړې ده کله دا ښځه چې را روانه وه د ابوبکر رضی الله عنه ورته وویل چې د الله رسوله دا ښځه ډېره غصه ده اوس یې نه تکلیف درته ورسوي نو هغه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل الله قرآن کې وایي که نه چې واذا قرأت القرآن جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرة حجابا مستورا کله چې سړی قرآن لولي قرآن وایي الله د دې د مشکلاتو په منځ کې پرده اچوي حجابا مستورا یو سړی د قرآن لولي د هغې مشکلات د الله یې دفع کوي نه رارسېږي د الله رسول ورته وویل چې دا ما ته تکلیف نشي رارسوی هماغسې وشوه چې راله رسول الله صلی الله علیه وسلم یې نه لیدو ابوبکر ته لګیا و رضی الله عنه هغه ورته ویل چې نه نه دوی ته تکلیف نه یې درکړی دا تکلیف نه ده خو د الله طرف نه رانازل شي ډېره بېکاره ښځه وه